یو صحابي دی ابو ذر غفاری رضی الله تعالی عنه او دا ډیر لوی عالم او زاهد و. علي رضی الله تعالی په د متعلق فرمایل وی الله تبارک وتعالى چې ابو ذر ته کوم علم ورکړي داسې بل چاته الله نه دی ورکړي. ابو ذر غفاری رضی الله تعالی نو چې کله په مکه مکرمه کې د نبی علیه الصلاۃ والسلام د پیغمبري چرچا شو چې په قریشو بنو هاشم کې یو الګ ته د پیغمبري دعوی کړی دا او دا خبره غیر چاپیره خوره شوله نو د غفار قبیله و او دا د مکه او د شام په منځ کې دغلته پاتې کېدل. د خپل رور اولګوي تلاړ شه مکه مکرمه ته او د الګ متعلق سم معلومات واخله چې دا څنګه الګ ته د کوم الګ چې د پیغمبري دعوه کړی دا تړم به د وګور دا څنګه الګ ته خلک د متعلق سو وایي د ضرور چراغ سم معلومات حاصل کړو واپس لاړ وی او دا خبره رښتیا ده په مکه کې داسې واقع شته دی یو الګ ته او د پیغمبري دعوی کړی دا نو دغه خبرې وروره خبرې واورېدې خو زړه ته تسلي ونه شوه تا ماله پوره خبر را نه وړو او په خپله کډه راواغسته وي ځمه چې زه په خپله معلومات واخلم. نو راغې مکې مکرمې ته او حرم شریف ته ورننوتو هلته ناست دی اوس نبي علیه صلات وسلام پیژني نه چې د چا نه تپوس وکړي چې هغه پیغمبر پکې کم یو دی د پیغمبرۍ دعوی چې کړې ده تپوس نه شي کولی ناست او تپوس یې ځکه نه شو کولی که نه چې په دغه ټایم کې د نبي علیه صلات وسلام دشمنان ډېر په زور کې وو نو چې څوک به خبر شو چې دا نبی علیه السلام له ملاقات له راغلی هغه سړی به ژوندی نه پرېښودو هغه به هم خلکو بیا مړ کو شهید کو به نو د تپوس د چا نه نه شو کولی که اوس زه د چا نه تپوس وکړم چې کوم هلک د پیغمبرۍ دعوه کړی هغه پکې کم یو د خلک په ما را باندې کړي نو زه خو معلوماتو له راغلی معلومات به ونه کړم د معلوماتو نه مخکې به مې مړ کړي د چا نه یې تپوس هم د یاري نه شو کولی او نبي علیه السلام یې پېژندم نه حرم کې ټوله ورځ تېره شوله چې ماښام شو علي رضی الله تعالی ولیدو چې یو مسافر په حرم کې ناست دی او د شپې ځای نشته دی نو ده ته وی میلمه راځه ځکه چې دا خو د نبي علیه صلات وسلام د خاندان عادت دا و چې میلمه به چېرته وږې تږې او بې شپې نه پرېښودو چې چېرته به یې میلمه لیدو په هغه به یې ډوډۍ خوروله او د شپې ځای به یې ورته کو نو علي رضی الله تعالی چې دا میلمه ولیدو چې د شپې ځای نشته او راغلی دی وی راځه زما سره شپه به وکړې ډوډۍ به وخوري به یې وستو ډوډۍ پې وخوروله د شپې ځای ورته برابر کو او دا تپوس یې ونه کړو چې میلمه کم ځای نه راغلی او څه له راغلی شپه یې تېره کړه ابو ذر غفاری رضی الله عنه بیا سهار راغی حرم شریف ته بیا ناسته ګیر چاپېره ګوري چې زه به څه علامات وینم زه به څوک وینم څه پوه به شم دا هلک به زه وپېژنم کوم هلک چې د پیغمبرۍ دعوه کړې ده بیا ټوله ورځ ناست دی د چا نه تپوس کولی نه شي یریږي که د چا نه تپوس وکړم او ما څوک مړ کړي بیا ماښام شو نو علي رضی الله تعالی ولیدو چې یاره دا میلمه دی په سکار راغلی خو کار یې اون نه شو نو بیا ورته میلمه راځه نو بیا چې بوست نو ډوډۍ پې وخوروله او د شپې ځای ورته ورکړه خو بیا یې دې تپوس ونه کړو چې څه له راغلی او څه دې کار دی وایي زه میلمه دی څه کار له به راغلی کار یې نه دی شوی جو ناست دی ورته نو ابو ذر غفاری رضی الله تعالی په درېیمه ورځ لاړ بیا په حرم شریف کې ناست دی خو بیا د چا نه تپوس د یارې نه نشي کولی ګوره چې اسلام نه دی راغلی نو یره پکې دومره زیاته ده بیا د یارې نه چا نه تپوسو نشي کولی په درېیمه ورځ باندې علي رضی الله تعالی چې بیا راوستو که نه او ډوډۍ پې وخوروله او د شپې انتظام یې ورله برابر کړو نو تپوس یې وکړو میلمه یوه ورځ دې تېره کړه 2 ورځې دې تېرې کړې نن دې درېیمه ورځ د په څه کار راغلی چې دا کېږي نه کار دې څه دی څه غرض دې څه کار راغلی چې نه کېږي ابو ذر غفاری رضی الله تعالی ته وفرمایل وی ای هلکه یوه خبره درته کومه استاد قسم چې ما ته به صحیح خبره کوي دروغ به راته نه وایي قسم یې ورته ورکړو ما ته به صحیح خبره کوي او دویمه خبره دا چې په ما به خلک نه خبرای تپوس در نه کوم وی څه تپوس دی څه له راغلی وی دلته چې کوم هلک د پیغمبرۍ دعوه کړې ده زه د هغه لیدو له راغلی یم خو مې نه پېژن چې څوک دی او په کوم ځای کې دی او دا خبره رښتیا ده که دروغ ده علي رضی الله تعالی ته وفرمایل وی او دا خبره رښتیا ده دلته یو هلک شته او د پیغمبرۍ دعوه یې کړی وی زه ورسره میلاوېدل غواړم وی سهار به دې ورسره میلاو کړم سهار به دې ورسره څه کړم میلاو کړم چې کله سحر شو
نو علي رضی الله تعالی ته وفرمایل وی داغه خواله دی بیا ما خو داغه سره ملاقات ډیر مشکل دی ځکه چې څوک پوه شي په مکه کې چې وطن داغه ملاقات لراغلی نو ژوندی نه پریدي اکس ژوندی نه پریدي نو زه د داغه ملاقات له بیا ما نو چې کله په لاره باندې زما سره ځي او ما څوک ولیدل نو زه به سیټ ته وړو بولو ته کښېنم زه به سیټ ته شم واړه بول به بانه کما او یا به پیزار ځان له سمول شروع کم خو ته به ما ته ودرېږې نه ته به سیده ځي هسې نه چې څوک را باندې پوه شي چې دا کس ده روان کړی دی ته به ما ته ودرېږې نه ته به ځان له سیده ځي په لاره باندې چې څوک را باندې شک ونه کړي وی صحیح ده روان کړی دی په دې طریقه باندې سحر نبی علیه الصلاة والسلام له ورسو چې ابوذر غفاري رضی الله تعالی ورغی او د نبی علیه الصلاة والسلام د مخ مبارک ته څنګه وکتل که نه څنګه ورته وکتل وی د الله پاک پیغمبر ما ته کلمه ووایه ما ته کلمه ووایه یقینا چې ته د الله تبارک وتعالی رښتینی پیغمبر ما ستا خبرې واورېدې دا سحر نه دی دا جادو نه دی دا شعر نه دی دا کهانت نه دی دا د یو بل چا کلام دی دا د انسانانو کلام نه دی ما چې ستا خبرې واورېدې ما قرآن واورېدو ما شعرونه هم ډېر اورېدلي شعرونه داسې نه وي ما د جادوګرو خبرې هم ډېرې اورېدلې د جادوګرو خبرې داسې نه دي دا چېرته د بل چا د طرفه څه خبرې دي دا د انسانانو کلام نه دی ما ته کلمه ووایه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته کلمه وویله اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ابو ذر غفاری رضی الله تعالی دا کلمه وویله چې دا کلمه وویله د الله پاک پیغمبر زه مسلمان شوم کنه وی او ته مسلمان شوې خو ابو ذر دلته به غږ نه کوي سیده زه ځان له خپلې قبیلې ته ځان ورسوه که دلته در باندې څوک خبر شو نو شهید کوي دي ژوندی دي نه پرېږدي د الله پاک پیغمبر دا کلمه حق ده که نه وی او که زه مړ شم شهید خو به یم که نه او چېرته نشي کېدی چې دا زه پټه کړمه څه مې به کوي ما به وژني شهید کېږم به جو شهید مې دي کړي که نه خو دا کلمه زه پټه نه ساتمه روان شو لاړ مکې د خانه کعبې خواته خلک ګیر چاپېره ولاړ دی د پاسې د چغه کړه وی اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله دا کلمه ویلو یا په د خلکو را باندې کولو چې دا کلمه یې څنګه وویل چې وان محمدا عبده ورسوله چې نبی علیه السلام د الله رسول دی خلک پرې راپڼ شوي ښه دا 3 ورځې ته دې ته دلته ناست وي ته دې خبرې له راغلی وي خلکو پرې راکېښودل او ځمکې ته یې راتاو کو عباس رضی الله تعالی پوه شو د نبی علیه السلام تر دې په دې ټایم کې مسلمان شوی نه دی پوه شو چې دا خلک اوس وجنې شهید کوي پرېږدي نه نو دی پې د پاسه ور پرېوته دی پې زر د پاسه سملاستو چې سملاست سره ځان د لاندې کو خلک ته خوښ شو وی ظالمانو چې تاسو دې مړ کوئ دلته کې نو ستاسو لاره چېرته ده ستاسو خو د غفاري قبیلې باندې لار نه ده شام ته به نه ځئ چې شام ته تاسو تجارت لځئ نو تاسو د په قوم باندې تېرېږئ که نه تېرېږئ نو که تاسو دې دلته مړ کړو نو شام ته به ځئ په کومه لاره په لاره کې خو د ده قبیلې ده نو تاسو به ژوندي پرېږدي نو ستاسو ګزاره بغیر د تجارت نه کېږي نه شام ته ځئ راځئ ولې په ځان لارې بندوئ خلکو چې سوچ وکړو دا خبره خو ټیک ده یو سړی دی دلته به یې مړ کړو په ځان به روغ تجارت بند کړو شام ته به بيزو څنګه خو چې زونو دوی به راته په لاره کې ناست دي د قبیله که نه نو پرېښودو چې پرېښودو ډېر زیات زخمي کړی په والو باندې شپه یې دغلته کې وکړله سبا له بیا راغی چې بیا راغی بیا دا خلک راټول شو که نه بیا یې دا کلمه وویله بیا دا کلمه وویله بیا پې خلک راپڼ شو بیا یې په والو باندې شروع کړو بیا عباس رضی الله تعالی د خلکو نه څه کو خلاص کو او عباس رضی الله تعالی ته وفرمایل وی مسافره داسې دلته مه کوه خپل وطن ته لاړ شه که نه دا خلک دې دلته مړ کوي وجنې دي لاړ شه خپل وطن ته لاړ شه دی بیا لاړ خپل وطن ته نو هسې چې دین اسلام په دې مشکلاتو باندې حاصل شي قدر به ورسره وي که نه به وي عزت به ورسره وي که نه به وي په مشکلاتو باندې حاصل کړو په تکلیفونو باندې حاصل کړو مونږ او ستاسو سره چې د دین اسلام دا قدر نشته عزت نشته مونږ په تکلیفونه نه دي لیدلي ځکه مصیبتونه پې مونږ نه دي لیکلي